د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې ستا کومه خبره د مسلمانانو د خیر په کار کې د ترغیب او د تشویق سبب ګرځي، هغې نه به ځان نه وروسته کوي. صحابه کرام د خندق له غذا څخه وړاندې خندق تیارولو کې بوخت. د جعیل په نوم یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم بدل که او د جعیل پر ځای پرې عمر کیښود. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عادت چې د چا نوم به مناسب نه و نو د هغه نوم به بدلوه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جعیل نوم بدل که او په هغه باندې عمر کیښود، له دې وروسته به صحابه و کرامو کار کوه او دا شعر به زمزمه کوه: سماه من بعد جعیل عمرا وکان للبائس یوما ظهرا. د الله نبی صلی الله علیه وسلم د هغه نوم د جعیل پر ځای عمر کیښود. هغه غریب لپاره خو ته یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر مرسته کوونکی ثابت شو. صحابه و کرامو به چې کله د شعر په کړۍ کې ظهرن وایه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دوی له غږونو سره غږ یو ځای که او ویل به یې ظهرا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې بدرګۍ سره به صحابه و کرامو په ډیر جوش سره شعر ویلو او کار ته به زور ورکوه. دوی به خوندور احساس کوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دوی سره یو ځای دی. وګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم د تشویق او د ترغیب سبب وګرځېدله، نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعر لومړنۍ کړۍ او د شعر وروستنۍ کړۍ د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم د غږ سره یو ځای کوله. د شپې لخوا هوا ډیره سړه شوه، خو بیا هم صحابه کرام رضی الله عنهم د خندق په کیندلو بوخت وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او دوی ولیدل چې په خوښي او خوشحالي سره په خپلو لاسونو خندق وباسي. دا وخت صحابه و کرامو رضی الله عنهم دا شعر ووایه: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. موږ هغه خلک یو که د ژوند یوه ثانیه مو پاتې وي له محمد صلی الله علیه وسلم سره مو په جهاد بیعت کړی، جهاد به کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغوی ځواب داسې ورکوه: اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر. او په ځینې روایتونو کې نه راغلی اللهم ان العیش عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر. ای الله، حقیقي ژوند خو د آخرت ژوند دی، ته یې مهاجرو او انصارو ته ور وبخه، یا ته انصارو او مهاجرو ته بخښنه وکړه.
د خندق کیندلو په دغو شپو ورځو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تل له دوی سره مل و او تل به دوی سره هم آهنګي کوله. د دوی له غږ سره به یې غږ یو ځای کوه او د دوی شعرونه به یې بدرګه کول. یوه ورځ د کندې کیندلو په دوران کې صحابه کرام رضی الله عنهم له دوړو څخه راپورته شول او دا شعر یې ووایه: والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. قسم په الله که الله نه وی نو موږ به هدایت نه وی موندلی، نه به مو صدقه کړې وی او نه به مو لمونځ کړی وی. فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. ای الله ته په موږ سکینت نازل کړه، که له دښمن سره زموږ مخامخ کیدل وي نو موږ ثابت قدمه کړه. او دا یې ویل چې هغوی زموږ ترمنځ ظلم خپور کړی. اذا ارادو فتنة ابینا. هر کله چې هغوی د کومې فتنې خپرولو هڅه کړي موږ ځواب ورکړی. دوی به شعر لسته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم د دوی له غږ سره غږ یو ځای کوه او په لوړ غږ به ویل ابینا ابینا. ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره به په صحابه و کرامو باندې ښه لګېدله او د خیر په کار کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې هغوی لا هم تشویق او ترغیب شو. کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چا د خوشطبعی په انداز کې خبرې کولې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مسکی کېده او د ده د خبرو بدرګه به یې کوله. یوه ورځ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی. په دې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو میرمنو څخه یو څه ناراضه او خفه و. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه د راتلو سره سم په زړه کې وویلي: قسم په الله زه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسکی کوم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل: ای د الله رسوله، د قریشو په حال باندې نظر اچول په کار دي. څه وخت چې موږ په خپلو میرمنو باندې غالب او زورور وو، زموږ میرمنې زموږ په قابو کې وي. زموږ له ډلې څخه به چې له کم کس څخه میرمنې د نفقې غوښتنه وکړه نو هغه به یې مرۍ تاووله. خو کله چې موږ د مکې مکرمې نه هجرت وکړ مدینې منورې ته راغلو، دلته موږ له یو داسې قوم سره مخ شو چې په هغوی باندې د هغوی میرمنې زورورې او غالبې دي. هغوی ته په لیدو او له هغوی سره په اوسېدو کې زموږ میرمنې هم پر موږ باندې زورورې او غالبې شو. په مکه کې یو رقم وي او په مدینې منوره کې بل رقم شي. د عمر رضی الله تعالی عنه په دې خبره سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو او ویخندل. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره ناست. ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د 11 ښځو قیصه واوروله. سره له دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر مصروف و، خو بیا یې هم په پوره توجه سره د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها خبرو ته غوږ نیوله. ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها وفرمایل: دا د جهالت د وخت قیصه ده. 11 ښځې په خپلو منځونو کې سره راټولې شوې او پریکړه یې وکړه چې د خپلو خاوندانو قیصه به په ډاګه کوي او د هغوی د عاداتو او کړنلارو په اړه به هیڅ خبره نه پټوي. په ځینې ښځو کې دا عادت شته دی چې کله سر راټولې شي خاوند بیچاره یې په منځ کې اچولی وي، دوړې دوړې کي. نو ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای: لومړنۍ ښځې وویلې: زما خاوند د وچ او د ډنګر اوښ غوښه ده او د یو داسې غره په څوکه پرته ده چې ورختل هم ګران او ناشونی دی.
نه غره ته ختل دومره آسان کار دی او نه غوښه په دې ارزي چې د لاسته راوړلو لپاره یې دومره سختي وګالل شي. او د بد اخلاقي سره متکبر هم دی، کبرجن هم دی. دا د لومړنۍ ښځې وینا. دویمې ښځې وویلې زه د خپل خاوند حال نشم ویلی، دا ځکه چې له بدې راتلونکي نه ویره لرم. که د هغه یادونه کوم نو ټول لړل او تپل باید ووایم. په خاوند کې مې عیبونه ډیر دي، که څه ووایم او هغه ته معلومات وشي نو هغه به ماته طلاق راکړي، له دې امله باید چوپ پاتې شم. درېیمې ښځې وویلې زما خاوند اوږد دی، یعنې جګه تنه لري، عقل یې په پوندو کې دی، که څه ووایم نو طلاق راکوي، او که چوپ پاتې کیږم نو په 2 جالونو کې به گیر شم چې نه مې پرېږدي او نه هم د خاوندانو په څیر سلوک کوي، هغه ما د تورې په څوکه ګرځوي. څلورمې ښځې وویل زما خاوند د تهامه د شپې په څیر پاک، سوچه او معتدل دی، نه سوړ دی نه ګرم او نه هم کومه بله نیمګړتیا لري. دې ښځې د خپل خاوند صفت وکړ. او پنځمې ښځې وویلې زما خاوند چې کور ته راشي نو خاموشه کینی او یا څه ملي، عیبونو پسې نه ګرځي او په غلطیو باندې پرده اچوي، او له کوره چې د باندې وي نو د زمري په څیر زړور وي، لاس خو دومره پراخ دی چې د لګښتونو په اړه یې بیخي پوښتنه نه کوي، یعنې ډیر سخي سړی دی. شپږمې ښځې وویلې دا د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها قصه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوي. شپږمې ښځې وویلې زما خاوند چې ډوډۍ ته کیني هر څه له حلقه تیروي، او کله چې څکل کوي نو یو غړپ هم نه پرېږدي، او بستره کې چې څملي نو ټوله بړستن له ځانه راتاو کړي او ویده شي، زما د پوښتنې لپاره لاس نه راوږدوي. اوس چې اومه ښځه څه وایي دا به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. اومې ښځې وویلې چې زما خاوند ډیر لوده او شوده انسان دی، د دنیا هر عیب او نقص په هغه کې شته دی، چې خبرې ورسره وکړې نو شکنځلې درته کوي، که کومه ټوقه ورسره وکړې نو خښته را اخلي او په سر دې پرې وهي، که داسې ونه کړي نو کوم هډوکی او پښتۍ به دې خامخا ماته کړي، که داسې هم ونه کړي نو سر او هډوکي یعنې دواړه به در باندې مات کړي. داسې غوسناک سړی. ډېر خاوندان به داسې وي زما خبرې به م اوري، ښځه به م اوري، د خاوند به م اوري. الله دې اصلاح کړي. اتمې ښځې وویلې که زما خاوند ښکل کړې نو د خرګوش غوندې نرم او ملایم دی، یعنې د سوی غوندې نرم او ملایم دی، چې بوی یې کړې نو د زرنب بوی کوي، دا یو بوټی دی چې خوشبو لري. ښځه وایي زه په هغه زوروره یم د هغه د نرم مزاجي له امله، او هغه په خلکو زورور دی د خپل بهادري او قوت له وجې، د خپل بهادري او قوت له مخې. نهمې ښځې وویلې زما د خاوند د تورې لاسکی غټ دی، هغه اوږد قد لري، هغه اوږده تنه لري، د هغه په خوا کې تل د ایرو ډیرۍ جوړې وي، یعنې ډیر میلمه پاله دی، ډیر میلمانه یې خواته راځي، ډیر خواړه پخیږي، له دې امله تل د هغه په خوا کې د ایرو ډیرۍ جوړوي. د هغه کور د ملګرو له مجلس سره نږدې دی، هغه د کور د وګړو ډیر خیال ساتي، د ملګرو خواته چې لاړ شي نو وخت په وخت کور ته راځي، په کومه شپه چې چیرته میلمه وي هغه نه مړیږي، ډیر شرمناک دی، د نورو په وړاندې کم خوراک کوي، په کومه شپه چې ویره وي نه ویده کیږي، د شپې له دې خاطره ویښ وي چې د دښمن د حملې مخه ونیسي. ګوره دې ښځې د خپل خاوند صفت په څو طریقو سره وکړ.
لسمې ښځې وویلې زما د خاوند نوم مالک دی. تاسو څه پوهیږئ چې مالک څوک دی؟ د هغه د ډیرو او بېشمیرو خوبیانو او صفتونو شمار کول آسانه نه دی. مالک ډیر ښه انسان دی. هغه سره ډیر اوښان دي چې تل په خپلو طبیلو کې تړل شوي وي. د څر لپاره د باندې تګ ډیر کم کوي، ځکه د میلمنو د ډیروالي له امله زر تر زره ذبحه کیږي، حلالیږي. اوښ چې د اور بلونکي غږ واوري نو یقیني شي چې اوس یې خیر نشته دی، حلالیږي. ګورئ دې ښځې هم د خپل خاوند صفت وکړ چې یو خو ډیر مالداره دی او د دې تر څنګ چې مالداره دی ډیر سخي انسان هم دی. 11مې ښځې چې ام زرع نومېدله هغې وویل زما خاوند ابو زرع دی. تاسو ته څه معلومات دی چې ابو زرع څوک دی؟ هغه زما غوږونه د سرو له والیو څخه ډک کړي دي. هغه زما څنګلې غټې کړي دي. یعنی هغه سره په اوسېدو او ډیرو خوړو کې زه ډیره چاغه شوې یم. هغه زما دومره ستاینه وکړه چې زه یې له ځانه ورکه کړم. هغه چې زه په کومه کورنۍ کې ترلاسه کړم هغه د یو څو اوزو لرونکي تنګلاسه او وړه کورنۍ وه. هغه زه له هغه بیکاره ځایه راپورته کړم او یو داسې کور ته راوړم چې دلته د اسونو بېشمیره شڼار او د اوښانو غړمبار دی. خوړونکې او څکونکې کورنۍ ده. دا خلک په اوښانو او اسونو باندې سفر کوي. ګورې خپله کورنۍ سپکه کړه او د خپل د خاوند د کورنۍ ډیر صفت وکړي. او دا ښځه وایي زه چې دلته خبرې کوم نو رټل نشته. چې ویده شم د ټولې ورځې له تېرېدو وروسته را بیدارېږم. چې څکاک کوم نو دومره څکاک کوم چې په ټوله ورځ کې مې اوبو څکلو ته زړه نه کیږي. د هغه د کور دروازې د هر چا لپاره پرانستې دي. اوس خپل زوی ته وایي ای د ابو زرع زویه ته څه خبر یې چې د ابو زرع زوی څوک دی او څنګه دی؟ توره چې په څومره پراخ ځای کې کارولی شي، بدن څیرلی شي، داسې تیز دی د اوزو د بچیو په څیر مړیږي، یعنی لږ خوراک کوي. خپلې لور ته وایي ای د ابو زرع لورې. ګوره د زوی صفت یې وکړه، اوس یې د لور هم کوي. د خاوند خو یې وکړه، د زوی هم وکړه، اوس د لور کوي. ته څه خبره چې د ابو زرع لور څوک ده او څنګه ده؟ د مور او پلار منونکي، د هغه چاغ بدن جامې ډکوي، ګلاب ترې شرمیږي، ګلاب د هغې د ښکلا او ښه ژوند له امله سوځي. د لور صفت یې وکړه، اوس د خادمې صفت کوي. او ای د ابو زرع خادمې ته څه خبره چې د ابو زرع خادمه څوک ده او څنګه ده؟ هغه زموږ د کور خبره د باندې نه کوي او نه هم زموږ له روزي څخه بې پروایي کوي. اوس په پای کې څه وایي؟ دا 11مه ښځه ام زرع. د بهار ښکلی موسم، زما خاوند له کوره د وتلو په حال کې و. له یو لوښي څخه کوچ روان. هغه له یوې داسې میرمنې سره مخ شو چې د لیوانو په څیر 2 چست چالاکه او قوي زامنې وه. د هغې ښځې دواړو زامنو د هغې په خوا کې له 2 پرتو انارونو سره لوبې کولې. نو ابو زرع ما ته طلاق راکړه چې کله دا ښځه ولید او له هغې ښځې سره یې واده وکړ. له ابو زرع څخه وروسته ما له یو امیر انسان سره واده وکړ. هغه به توره په لاس په یو تیز رفتار اس پرلي کوله. زما همدغه دویم خاوند ما سره د نعمتونو ډیرۍ جوړه کړه. هغه ما ته هر ډول خوشبو د استعمالولو لپاره راوړه. هغه راته ویلې خوره، څکه او د کور په وګړو دې هم خوراک او څکاک کوه. د دویم خاوند صفت کوي او په پای کې څه وایي؟ خو که زه د هغه ما ته راکړ شوی هر نعمت له ځان سره جمع کړم نو هغه ټول به د ابو زرع تر ټولو وړوکي لوښي سره هم برابر نشي. ګورې بیا د اول خاوند صفت سبحان الله، لومړنۍ مینه نه هیرېدونکې وي او نقشه یې له زړه څخه نه لرې کیږي. تر دې ځایه قصه پای ته ورسېده چې ټوله نبي کریم صلی الله علیه وسلم په پوره توجه سره واورېده. د دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم
ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته وفرمیل زه تا لپاره همغسې یم لکه ابو زرعه چې د ام زرعه لپاره، یعنی هغه چې څومره په خپلې میرمنې باندې ګران و همدومره زه په تا باندې ګران یم، او هغه ته چې څومره خپله میرمنه ګرانه وه ته همدومره ماته ګرانه یې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه مقصد دا و چې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته اهمیت ورکړي او کمې خبرې چې هغې وکړي هغو ته ارزښت ورکړي، نو نورو ته اهمیت ورکول په اصل کې ځان ته اهمیت ورکول دي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.